بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، وفي رواية المؤطى وأن يكتب عليه، رواه مسلم. د نبی کریم علیه الصلاة والسلام سنت و طریقې سدي هغه دا دي چې رسول علیه الصلاة والسلام منع کړي لدینه چې چونه کړلی شي قبر، سپین کړلی شي قبر، رنگ ورکړلی شي قبر ته، لدینه منع کړي دا یو. وان یبنا علیه، او لدینه منع کړي چې څه جوړ کړلی شي په ده، څه شی جوړ کړلی شي په دې قبر، مطلب قبر پوخ کړلی شي، دینه منع کړي. په دې باندې کوټه او ګمبزه جوړه کړلی شي، لدینه منع کړي. او دا دواړه داسې خبرې چې منع ده د رنګ ورکولو، د سپینولو، د چونه کولو د قبر نه، او د چشي جوړولو نه په دې قبر. دا داسې خبره ده چې په دغه حدیث مبارکه کې راغله، او داسې نورو حدیثونو کې هم راځي دا منع. دارنګې فقها د امت هم د دینه منع کوي، او بیا خاص کار زمونږ د فقه حنفي علما لدینه منع کوي. او دریم دا دی چې علما محدثین مفسرین هغه چې اولیاء الله نه وي نو بل څوک نشته اولیاء الله، د هغوی قبرونه تاسو لیدلی شئ، نه سپین کړی شوي، رنګ کړی شوي دي، او نه څه پې جوړ کړلی شوي. وان یقعد علیه، او د دې نه منع کړلی شوې ده چې کېناستل پې وکړلی شي، چې د قبر د پاسه کېناستل دا منع دي، د قبر بې ادبي ده. په موطأ مالک کې په دغه روایت کې دا یو ټکی زیات راغلی، وان یکتب علیه، او له دې نه منع کړي چې په هغې باندې څه ولیکلی شي، په قبر باندې به څه لیکم نه. د دې نه کم لیکل مراد دي چې پرې نه به کېږي، د دې نه هغه لیکل مراد دي چې هغه د قرآن کریم آیاتونه پې ولیکلی شي، یا حدیثونه پې ولیکلی شي، یا ذکر و اذکار پې ولیکلی شي. دې نه منع ده اتفاقا. البته دې قبر باندې د هغه نوم او تاریخ یا څه غټې کارنامې ولیکلی شي، خو په قبر باندې نه بلکې د قبر نه جدا، نو دا خیر دی. لکه د حاکم په روایت کې راځي په مستدرک کې، نو بیا هغه خیر. نو الله تعالی دې موږ او تاسو ته په دې باندې پوهه راکړي، او عمل دې الله تعالی پرې راکړي، او الله تعالی دا توفیق موږ او تاسو ته راکړي چې دا امت ته ورسو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.